أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول چې په دغه وختو کې عمرو بن العاص چې پر هغه خپل عقیده د شرک وو غوښته چې حبشې ته د تجارت لپاره ولاړ شي. نو یې د چرمي شیانو څخه جوړې شوې هدیې او تحفې د حبشې د پاچا نجاشي لپاره ورسره واخیسته. په دغه وختو کې بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمرو بن امیه الضمری رضی الله تعالی عنه وحبشې ته ولېږي چې ام حبیبه د ابو سفیان لور ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په نکاح کې. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها چې مسلمانه و او پلار یې ابو سفیان د کوپر رئیس او د مکه مکرمه مشر و. دغه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د خپل میړه عبید الله ابن جحش او نور مسلمانانو سره حبشې ته په هجرت تللی و. او عبید الله ابن جحش هلته په حبشې کې مړ شو. یا په بل روایت کې وایي چې عبید الله ابن جحش اسلام پرېښاوه او نصرانی شو. څرنګه چې ښځه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها مسلمانه و، نو یې دا پرېښود. په هر حال یا یې میړه مړ شو یا نصرانی شو او ام حبیبه رضی الله تعالی عنها یوازې پاتې شوه. د هجرت په حال کې د بل په وطن کې میړه او سرپرست نه لري. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دوه سبب غوښته چې دا په نکاح کې. یو دا چې دغه نکاح په سبب ابو سفیان د دې پلار چې د قریشو مشر دی ممکن و اسلام ته تشویق شي، او بل دا چې دغه مسلمانه ښځه په حبشه کې به سرپرسته نسی پاتې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه عمرو بن امیه الضمری رضی الله تعالی عنه حبشه ته ولېږي چې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په نکاح کې. نو عمرو بن امیه او عمرو بن العاص دواړه په یو وخت کې حبشه ته ورسېده. عمرو بن العاص چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد په حبشه کې ولیدي، نو یې په زړه کې دا فکر پیدا شو چې عمرو بن امیه رضی الله تعالی عنه اسیر ونیسي او مکه مکرمه ته ورسره بوزي. کوم وخت چې عمرو بن العاص د هدیو او تحفو سره د نجاشي او مجلس ته ورغلی، نو یې نجاشي ته وویل چې دغه عمرو بن امیه ما ته را تسلیم ک چې مکه ته را سره بوزم. نجاشي په قهر ورته وویل ته غواړې چې د هغه چا قاصد په لاس درکم چې وهغه ته ناموس اکبر راځي، یعنی جبرئیل علیه السلام ورته راځي. عمرو بن العاص چې مشرک وو او د آسماني ادیانو معلومات نو ورسره په تعجب کې شو، ویل څنګه ناموس اکبر ورته راځي. نجاشي و عمرو بن العاص ته وحی په تفصیل سره وروښولې چې وحی څه شي دی او په خوانیو انبیاو ته څنګه او د چا په واسطه سره نازلېده او اوس ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته څنګه نازلیږي. د وحی او انبیاء علیهم السلام په باره کې دونه تفصیل او معلومات ورکړه چې د عمرو بن العاص اسلام خوښ شو او مسلمان شو. ورونو ښه متوجه شئ، د عمرو بن العاص اسلام یا مسلمانیت د حبشې د پاچا د نجاشي په واسطه و. دا هم الهي قدرت دی. د عربو څخه یو نفر، بلکې د اهل مکه او قریش څخه یو نفر د یو حبشي په واسطه ایمان راوړي او مسلمانېږي. دا د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو قصه و. او بیا چې عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه مکه مکرمه ته ولاړی، څه موده وروسته یې مدینه منوره ته هجرت وکړ او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت وکړ چې دغه واقعیت تفصیل به په وروسته کې پر خپل وخت درته بیان شي. چې د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه هجرت او بیعت د مکه مکرمه تر فتح د مخه او ام حبیبه بنت ابي سفیان
دته چې کم وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه مرکه وسوه نو په دغه نکاح کې د دې وکیل د دې د اقرباو څخه یو نفر وو چې نوم یې خالد ابن سعید ابن العاص او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکیل عمرو ابن امیه الضمری رضی الله تعالی عنه او هغه څوک چې د نکاح خطبه وویل او نکاح یې وتړل د حبشه پاچا نجاشي د حبیبه رضی الله تعالی عنها مہر 4000 درهم کښول سو او د نکاح مهمانی هم نجاشي جوړ کړ دا د حبیبه بنت ابي سفیان سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نکاح قصه د رجیع د ابو غمجنه واقعه ورونو د هجرت د څلورم کال د سفر په میاشت کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو ته یو زړه دردونکې واقعه پیښ شوه چې د سیرت او تاریخ په کتابو کې د فاجعه ماء رجیع په نامه سره یادېږي چې هغه واقعه داسې و د عربو دوه قبیله چې د عضل او قاره په نامه سره یادېده دغه قبیله اسلام دشمنی قبیله وي او دا یې اراده و چې پر مدینه منوره حمله وکړي څرنګه چې دغه قبیله لوی او قوي قبیله نه وي نو یوازې دوی نسوای کولای چې پر مسلمانانو حمله وکړي نو یې د هذیل و قبیله ته نفر ولېږل چې موږ غواړو چې پر مسلمانانو حمله وکړو نو تاسو هم په دغه جنگ کې زموږ کومک وکړئ د هذیل قبیله ویلیا مسلمانان قوي دي دوی زموږ مشر او سردار خالد ابن سفیان زموږ په مابین کې ووجي موږ حمله نه پرکو مګر هو که مسلمانانو پر تاسو حمله وکړه هغه وخت بیا موږ تاسو کومک کوو اوس نو د عضل او قاره قبیله نسی کولای چې یوازې دوی پر مسلمانانو حمله وکړي مګر هلته بیا د هذیل قبیله وعده ورسره کړې ده که مسلمانانو حمله در باندې وکړه موږ مکومک کوو نو اوس د عضل او قاره د قبیلو افراد داسې کارونه کوي چې مسلمانان مجبور کړي چې پر دوی حمله وکړي نو یې څه وکړه څو نفر یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ولېږل چې دغه ډلې په ښکارا سره ایمان راوړي او هلته په مدینه منوره کې د مسلمانانو سره ژوند کوي لمنځونه کوي او په ظاهر مسلمانان دي بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله که زموږ سره یو څو نفر ولېږي چې هلته زموږ قوم ته اسلام او قرآن وروښوي شاید زموږ قوم هم مسلمانان سي او موږ دغه ستاو نفرو ته جوار یا امان ورکو چې څوک به تکلیف او آزار نور کوي د نبی الرحمه علیه الصلاة والسلام هم امید پیدا سو چې ممکن د عضل او قاره قبیله هم ایمان راوړي او دغه نفر هم و اصحاب کرامو ته جوار ورکړي او په امان کې دي نو یې شپږ نفر یا په بل روایت کې لس نفر د خپل اصحاب کرامو څخه د دوی سره ولېږل چې دغه نفر هم ټول د قرآن مجید حافظان و او د دوی مشر عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنه مقرره کړ کوم وخت چې پلار کې و دغه قبیلو ته ورنږدې سو نو یې د رجیع د ابو سره واړول د رجیع ابو د هذیل د قبیله ابو دي چې د جده او رابغ په مابین کې وي دغه د مسلمانانو ملګرو خلقو د هذیل د قبیله یو کلی په خبر کې چې وهغه ته بنو لحیان ویل کېده مسلمانان په پیغمبر زړه سره ناس دي چې نه به بر لشکر پر اوګرځي او دوی محاصره کړ مسلمانان فقط شپږ یا لس نفر دي او د کفارو ډله د سلو نفر څخه زیات دي دوی ویل هغه عهد او امان کفار وایي نه عهد ستا نه امان تسلیم سي د مسلمانانو سره هم اسلحه ستا مګر شمیر یې نسبت و کفارو ته ډیر لږ دی نو ویل وړي ته وختل او ول نه تسلیمیږو کفار ورته ویل موږ عهد او وعده در سره کوو که تاسو تسلیم سي موږ تاسو یو نفر هم نه وژنو عاصم رضی الله تعالی عنہ ویل زه خو د کافر په امان هیڅ کله نه تسلیمیږم او نور چته کېږم او تر هغه جنگ ور سره کاوه ترڅو چې عاصم رضی الله تعالی عنہ د شپږو نور ملګرو سره د غوښ په وشتل په شهادت ورسېده فقط د مسلمانانو څخه درې نفر پاتې سو چې هغه خبیب ابن عدی زید ابن الدثنه او عبد الله ابن طارق کفار بیا عهد او وعده ورکړه ویل کچیر تاسو تسلیم سي موږ هیڅ تکلیف نه درکو
نو دغه درو نفرو په خپل مابین کې سره وویل چې موږ درې نفر نسو کولای چې د پوره لشکر سره وجنګیږو په جنگ کې مو مرګ حتمی دی او کزانونه تسلیم کو شاید دوی د خپل وعده سره موافق امان راکړي نو دغه درې نفر تسلیم سو اوس چې د هغه لوړ څخه ورکشته سو کفارو د دوی په تړلو شروع وکړه عبد الله ابن طارق رضی الله تعالی عنہ وویل دا خو اول غدر نو یې په جنگ شروع وکړه دا نفر هم شهید کی زید او خبیب یې وټړل او مکه مکرمه ته بوتل هلته پر قریشو خرڅ کړ مګر د مخه تر دې چې کفار ولاړ سي دوی غواړي چې د عاصم رضی الله تعالی عنہ سر پریکي او د ځان سره مکه مکرمه ته یوسي دا ولی ورونو کستاسي په یاد وي د احد په غزا کې د کفارو د بیرغ اخیستون کې دوه نفر دغه د عاصم د طرفه ووجل سو هغه دوه ورونه چې د کفارو بیرغ پورته کاوه عاصم رضی الله تعالی عنہ د هغو د خور سلافه په حضور ووجل او سلافه وویل که هر چا د عاصم سر را تراوړي د سر په کوپړی کې به شراب وچشم او سر به وهغه سړی ته پسرو زر ورډکم نو کفار اوس غواړي چې د عاصم سر پرې کې او سلافه ته د هغه انعام د اخیستلو لپاره وروړي خو دلته بیا یو بل کیفیت هم وو هغه دا چې عاصم رضی الله تعالی عنہ په پخوا کې چې دای په مدینه منوره کې قسم کړیو چې والله زب په ټول عمر مشرک ته لاس ورنولم او نه به مشرک پرېږدم چې ما ته لاس راوړي او پس له دغه قسم څخه نه بیا د مشرک ته لاس وروړي وو او نه مشرک پرې ایښی و چې د ته لاس وروړي اوس مشرکان غواړي چې د سر یوسي مګر الله جل جلاله هغه د قسم د تر مرګ وروسته ورپوره کوي هغه داسې چې دون غلبوز راغله لکه یو اوریاز او د عاصم رضی الله تعالی عنہ د جسد پر شاوخوا ګرځي دون ډیر غلبوز وی چې کفار دغه غلبوز په واسطه هیڅ نسی کولای چې د عاصم رضی الله تعالی عنہ و جسد ته ورنږدې شي د الله جل جلاله د لشکر څخه یو لشکر دغه نیک سړي د جسد حفاظت او ساتنه کوي کفارو هر څه کوشش وکړي مګر غلبوز نه پریښول چې ورنږدې شي د عاصم رضی الله تعالی عنہ بدن یې د دوی څخه ساتي کفار ویل تر ماښام پورې صبر وکړي چې شپه سي غلبوزي ځي ځکه غلبوزي په شپه کې نه ګرځي اوس چې شپه نږدې کیږي باران شروع او تر ماښام دونه باران وسو چې سیلونه وبهیده یو لوی سیل د عاصم رضی الله تعالی عنہ پر جسد ورغلی او هغه یوړ کفارو هر څه کوشش وکړي چې د عاصم رضی الله تعالی عنہ جسد را وګرځي مګر سیل دونه لوی او قوي وو چې څوک پر نږدې کېدلای نشي سیلاب د عاصم رضی الله تعالی عنہ جسد تر ډېر لري ځای پورې یوړي او بیا د سیل په مابین کې شخ او رقص ځای هم چاته نسو معلوم چې چیرې شخ کړسو نو ځکه عاصم رضی الله تعالی عنہ ته دفین الله او دفین الملائکه ویل کیږي یعنی چې الله جل جلاله یا ملائکو شخ کړی دي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بویل الله جل جلاله د عاصم رضی الله تعالی عنہ قسم د په ژوند او د په مرګ کې ورپوره او وفا کوي اوس نو د کفارو سره فقط دوه نفر بندیان پاتې سو چې یو یې زید ابن دسنه دی او بل یې خبیب ابن عدی رضی الله تعالی عنہ دی دغه دوه یې مکه مکرمه ته ورسول او هلته پر قریشو خرڅ کړ زید ابن دسنه رضی الله تعالی عنہ صفوان ابن امیہ رانیوي چې د خپل پلار هغه چې په بدر کې وجل شوی وو په بدل کې ووجني او د وجلو د پاره تر حرم د باندې تنعیم ته بوتي د زید رضی الله تعالی عنہ د وجلو ونندارته ابو سفیان د قریش رئیس وروتلی ابو سفیان و زید رضی الله تعالی عنہ توای یا زید په دې راضیه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ستا پر ځای زموږ سره بندي وای او هغه ستا پر ځای وجل شوی وای زید رضی الله تعالی عنہ ول والله هیڅ من نه خوښه او ناراضیم چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه اوس پر هغه خپل ځای چې دی علیه الصلاۃ والسلام هلته دی زوس په جکسي او زخلاص یعنی د ځان په مرګ خوشم نه دا چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوس جکسي ابو سفیان ویل والله ما داسې څوک نه دی لیدلی چې پر خپل ملګرو دی دونه ګران وي لکه محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې پر خپل اصحاب ګران دي
او بیا یې زید رضی الله تعالی عنہ شهید کړ. مگر خبیب ابن عدی رضی الله تعالی عنہ د حارث زامنو رانیوي، ځکه حارث د بدر په ورځ د خبیب رضی الله تعالی عنہ د طرفه وژل شوی و. اوس د حارث زامنو غوښته چې د خپل پلار په بدل کې ووژني. نو خبیب د دوی د یوې آزاد سوي منځي په کور کې بندي کړي چې په ورسته کې ووژني. کوم وخت چې خبیب رضی الله تعالی عنہ په دغه کور کې بندي و، هغه ښځه چې ودته به خواړه راوړه بیا په ورسته کې مسلمانه شو. هغه وایي والله ما د خبیب په مثل بندي نه دی لیدلی، ځکه خبیب رضی الله تعالی عنہ د نن په یو کوټه کې په زنجیرانو تړلی و. خو زه چې به دغه کوټې ته د خړو ورولو د پاره ورغلم، په والله ما بلیدل چې ودته به انګور پراته و او دغه انګور واشکی به دونه لوی و لکه د سړی سر، او په والله په دغه وخت کې په ټوله جزیره العرب کې انګور نه و، یعنی د انګورو موسم نو او دته به انګور پراته و. نو وای ما به پښتنه ځنی وکړه چې دا انګور د کومه درته راغله؟ ته په کوټه کې په زنجیرانو تړلې بندي او د میوې موسم هم نه دی، تا ته میوه پراته ده، دا د کومه درته راغله؟ خبیب رضی الله تعالی عنہ براته ویل دا د الله جل جلاله د طرفه څخه ده، دا د خبیب رضی الله تعالی عنہ کرامت و. بیا یو ورځ و خبیب رضی الله تعالی عنہ ته خبر ورکړي چې نن ورځ ستا د وژلو ورځ ده. نو در رضی الله تعالی عنہ وهغه ښځې ته چې دی په کور کې بندي و وویل کدی ماته یو چاړه راولېږل چې په هغه سره د خپل بدن ځینې وریښتان استکم. ښځې ویل ښځه ولاړه او د یو لسکلن هلک په لاس یې چاړه ورکړه چې هغه هلک د دې زوی و. ویل دا چاړه یوسه خبیب ته یې ورکړه. هلک چاړه واخیسته او لاړی. د هلک تر تګ وروسته د ښځې پام سو چې ما څونه غلط کار وکړ. هلک او چاړه مې دواړه ورولېږل. هلک به ونیسي په چاړه به حلال کی. اوس خو هلک تللی دی، د ښځې نور څه په وسه نه پوره، نو پسې ورهیس و. هلک تر ښځې د مخه و خبیب رضی الله تعالی عنہ ته ورسېدلی دی او چاړه ورته ونیول. خبیب رضی الله تعالی عنہ ویل افسوس دی وی تا ښځې لره. او بیا یې هلک ته ویل آیا ستا مور د غدر او خیانت څخه نه بیریده؟ خیر د هلک څخه یې چاړه واخیسته او هلک یې د ځان سره کښېناوه او د کوچنیانو پر قسم لوبې او محبت ورسره کوي. په دغه وخت کې د هلک مور په ځغستا ورسېده او دا حال یې ولیدی چې زوی یې د خبیب رضی الله تعالی عنہ پر زنګانه ناست دی او د خبیب په لاس کې چاړه ده. کولای شي چې دغه اوس هلک ووژني او د ځان انتقام واخلي. نو د ښځې څخه یو لوی چغه وسوه. خبیب رضی الله تعالی عنہ ورته ویل وبېرېدې چې زه به ووژنم؟ زموږ مسلمانانو غدر عادت نه دی، واخله زوی دې بوسه. بیا نو د خبیب رضی الله تعالی عنہ د وژنې د پاره ډېر قریش وتنعیم ته ورووته. دلته نو خبیب رضی الله تعالی عنہ ورته وویل کوم خوښه وي او دونه می پرېږدي چې 2 رکعات لمونځ وکم. کفار ویل وک. خبیب رضی الله تعالی عنہ هغه اول سړی دی چې د اعدام په وخت کې د لمونځ کولو طریقه کښول او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه د لمونځ کول واوریده دغه عمل یې رد نکړي او په اسلام کې دغه د اعدام په وخت کې د لمونځ کولو طریقه پاتې شو او په ورسته کې هم ډیرو مسلمانانو دغه لمونځ کړی دي. دغه اوس چې د اعدام یا قصاص په وخت کې 2 رکعات لمونځ کیږي دا هغه د خبیب رضی الله تعالی عنہ طریقه او متابعت دی. کوم وخت چې خبیب رضی الله تعالی عنہ د لمانځه څخه فارغ شو نو یې وویل په والله کدا بیره نه وای را سره چې تاسو به وایاست به غیرت او د مرګ څخه و بیریدي ما به د لمونځ نور هم اوږد کړی وای، مګر تاسو دغه خبرې په سبب می لمونځ کوتا کړ. تر لمانځه وروسته خبیب رضی الله تعالی عنہ پر صلیب وځړاوه او د په وهلو شروع وکړ. په یو واره نه وژني بلکې قرار یې په تور وهي. خبیب رضی الله تعالی عنہ وکفارو ته په شراو شروع وکړ. ول اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. د ابو سفیان سره خپل زوی معاویه ور سره وو. زوی پر ځکه غزار کی او ابو سفیان په خپل هم پر ځکه پریوتی. ځکه د مشرکانو د عقیده و کوي یو چاته شرا کیږي او هغه څوک ځان پر ځکه واچوي هغه شرا نو رسیږي.
نو ځکه دوی خپل ځانونه پر ځکه واچول. بیا نو خبیب رضی الله تعالی عنہ وویل الهي موږ ستا د نبی رسالت ورساوه، موږ تلو چې ستا دین و خلقو ته ورسو او هغه پر موږ ظلم وکړي او په دغه ډول مو وژني. الهي زما سلام ستا و نبی صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسوه او بیا نو ووژل سو. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه منوره کې د خپل اصحاب سره ناس وو او وی فرمایل لا حول ولا قوة الا بالله. صحابه کرام پوښتنه ځنې وکړه چې څه پېښه ده یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دا جبريل وو چې د خبیب د وجلو خبره را تراوړي. ورونو دا د خبیب ابن عدی رضی الله تعالی عنہ درجه او مقام وو چې جبريل علیه السلام د اسمانه څخه ومځکه ترازی او د خبیب رضی الله تعالی عنہ د وجل کېدو خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراوړي. د بئر معونه فاجعه په عین دغه میاشت کې چې دغه د رجیع د اوبو دردناکه حادثه پیښه شوه، یو بل غمجنه واقعه هم پیښه شوه چې تر هغه اولی حادثه ډېره غمجنه او دردناکه وه چې دغه واقعه د سیرت په کتابو کې د بئر معونه په فاجعه سره مشهوره ده. او د هغې واقعې خلاصه داسې ده: عامر ابن مالک چې په ملاعب الاسنه سره مشهوره وو او د بني عامر د قبیله چې په نجد کې واقع و مشر او سردار ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی چې د اسلام عقیده او احکام ځنی واوري. پس له هغه څخه چې قرآن او د اسلام احکام یې واورېده اسلام یې خوښ سو مګر مسلمان هم نسو، نه رد کوي نه قبول. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم که د مسلمانانو یو ډله په نجد کې و بني عامر ته راولېږي چې اسلام او احکام یې ورته بیان کړي او ستا دین ته دعوت کړي، زه امید لرم چې هغه به قبول کړي او که زما قوم و اسلام ته داخل سو زه هم د هغو سره یو ځای مسلمانېږم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې زه پر خپل اصحابو د اهل نجد څخه بیریږم. هلته نور قبیله سته چې د اسلام او مسلمانانو دشمنی دي. عامر ابن مالک ویل ستا اصحابو ته زه جوار ورکوم که هر چا ستا پر اصحابو تیری او تجاوز وکي ګوا پر موږ بني عامر یې تیری وکي. په دغه جوار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطمینان حاصل سو. نو یې د خپل اصحاب کرامو څخه څو نفره و بني عامر ته د لیږلو دپاره اختیار کړ. اوس نو د نفرو په شمیر او عدد کې دوه روایت دي، څوک وایي 40 نفره و څوک وایي 80 نفره و، خو د 80 نفرو روایت صحیح دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه 80 نفریزه دلی مشر منذر ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وټاکي. دغه 80 نفر ټول د قران کریم حافظان و او په مسلمانانو کې علما ډیر صالحه او د شرف خاوندان و. کوم وخت چې عامر ابن مالک ولاړی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه نفر پسې ولېږل. دغه اصحاب کرام په لار کې هم خلق و اسلام ته دعوتوي او اسلام ورته بیاناوه څو و بئر معونه ته ورسېده او هلته واړو. بئر یعنی څا عادتا خلق د یو اوبو سره اړوي. نو دلته په دغه منطقه کې یو څاو او مسلمانانو دلته واړو چې دغه منطقه د بني عامر او بني سلیم د قبیلو په مابین کې واقع و. او دغه منطقه ته یو بل د الله دشمن عامر ابن طفیل نږدې و چې دغه عامر ابن طفیل د عامر ابن مالک ملاعب الاسناء ورارو. اوس نو منذر ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې د مسلمانانو د ډلې مشر دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو لیک چې دغه عامر ابن طفیل ته لیکلی وو او هغه اسلام ته دعوتاوه د حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنہ پلاس و دغه عامر ابن طفیل مشرک ته ورولېږي. او حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنہ د انس رضی الله تعالی عنہ د مور ام سلیم ورور دی. مگر عامر ابن طفیل یو خبیث سړی او د اسلام دشمن. کوم وخت چې حرام ابن ملحان ورغلی
او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک ورکي د مخ تر دې چې دغه خبيث د لیک وایي لیک یې سرکی او د خپل نفر څخه یې وایوته اشاره وکړه چې وهایا هغه نفر هم نیزه پورته کړه او حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه پر شاپه ووهه چې نیزه تر زګر ووته په دغه وخت کې حرام رضی الله تعالی عنه نار کړه الله اکبر فزت ورب الكعبه یعنی د کعبه پر رب می قسم دی چې کامیاب شوم بیا نو غزار سو او شهید ووجل سو دا وهل په غدر او خیانت سره ځکه قانون داسې دی چې قاصد یا لېږل سوی نفر نه وجل کیږي او دغه عامر ابن طفیل خائن قاصد ووجي هغه نفر چې حرام رضی الله تعالی عنه وواه هغه وایي زه په تعجب کې سوم ما ووجي او دی وایي زه کامیاب سوم دا ځکه چې قاتل پر آخرت جنت او دوزخ د ښه او بد عمل پر جزاء ایمان نه درلودي نو خود په کامیابی هم نه پوهېدی او په تعجب کې مگر حرام رضی الله تعالی عنه چې مسلمان وو د هغه د پاره شهادت پوره کامیابی و او په خوشاله سو نو ځکه ویل په والله کامیاب سو خو بیا په ورسته کې هغه قاتل هم مسلمان سو او دی وایي چې زما د اسلام سبب دغه د حرام رضی الله تعالی عنه جمله و چې ویل فزت ورب الكعبه اوس چې عامر ابن طفیل ملعون دغه قاصد حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه په غدر او خیانت سره ووجي نو یې قصد وکي چې هغه نور د ملګری مسلمانان او حافظان هم ووجني اول خو یې د بني عامر د قبیله څخه د مسلمانانو پر وجنه کومک وغوښتي خو هغه دغه د غوښتنه نکړه قبوله ځکه ویل ملاعب الاسنه جوار او امان ور کړی دي بیا یې د بني سلیم د قبیلو څخه وغوښته چې دغه مسلمانانو په وجنه کې کومک ورسره وکړي د بني سلیم د قبیلو څخه درو قبیلو دغه د غوښتنه قبول کړه چې هغه قبیله د عصیه الرعل او ذکوان قبیله وي کفار لشکر سره راټول کی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب پر شاوخوا را وګرځیدل مسلمانان چې د عامر ابن مالک یا ملاعب الاسنه په جوار کې و او هغه دغه ټولو قبیلو رئیس وو نو په بیغمه زړه ناست څوک عبادت کوي څوک قران مجید وایي دا فکر یې هیڅ نه کاوه چې څوک دې حمله پر وکړي چې نابو بره لشکر پر راوګرځېدی او د هر طرفه یې حمله پر شروع کړې د اویا نفر مسلمانانو او د درو قبیلو د خلقو په مابین کې جنگ شروع شو مسلمانانو تر هغو پورې جنگ وکړي چې اول تر اخره ټول شهیدان شو بیل دوه نفر څخه چې یو یې عمرو ابن امیه الضمری او بل یې منذر ابن عقبه الانصاری چې دغه دوه نفر د خپل ځای څخه لري تللی و او د مسلمانانو شان یې څارل خو یو بل دریم نفر هم چې کعب ابن زید ابن النجار نومېدی ډېر زخمی وو او د وژل شوو کسانو په جمله کې پروت وو مګر روح پکښې وو کفار یې په ژوند نه سو پوه هغه هم پاتې سو چې بیا د خندق په غزا کې شهید سو دلته مسلمانان ټول شهیدان کړه سو خو هغه دوه نفر لري و او شان یې مړول دوی هلته په دشت کې دي د هغه ځای څخه ولید چې پر هغه منطقه چې د دوی ملګرو اړولې دي په هوا ډېر مرغان ګرځي ویل والله دغه مرغان په یو سبب دلته راټول شوي دي دا د دشتي خلکو تجربه ده یو شی حس کوي نو هغه خپل منطقه ته په ډېر احتیاط ورنږدې شو او د یوې لوړې غونډۍ څخه ورته وکتل ویل د چې ملګری ټول وژل شوي دي او سرونه پرې شوي دي اوس دغه دوه نفره مشوره سره کوي چې څه باید وکړو عمرو ابن امیه ویل زما په فکر موږ باید ولاړ سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورکړو چې دغه سی واقعا پیښ شوه مګر انصاری ویل والله زه په دې نه یم راضي چې د هغه ځای څخه ولاړ سم چې هلته منذر ابن عمرو رضی الله تعالی عنه وجل شوی دی زه هم باید د سره ووجل سم نو یې په دواړو پر کفارو حمله وکړه انصاری هم شهید کړه سو او عمرو ابن امیه یې ژوندی ونیوی اوس نو عمرو ابن امیه د کفارو په لاس کې بندي سو او عامر ابن طفیل د ځان سره بوتي پښتنه یې ځنی وکړه چې څوک او د کم ځای عمرو ویل د بني زمره څخه یم عامر ابن طفیل ویل
دا څنګه شکار وسو؟ زما مور نظر ایښی وو چې د بني زمره څخه به یو مریی آزادوي. ورونو اصلا بني زمره ټول حر او آزاد وو، په هغو کې مریی نه وو، او د عامر مور دغه سخت او مشکل نظر ایښی وو، او اوس د هغې نظر د عمر رضی الله تعالی عنه په اله کولو سره ادا کیږي. نو عامر ابن طفیل ویل زه دې د دې لپاره اله کوم چې زما د مور نظر ادا سي. نو یې د عمرو ابن امیه سر ور وخروي چې دا په هغه وخت کې د مریتوب علامه و، او بیا یې اله کړي. عمرو ابن امیه رضی الله تعالی عنه په ظاهر او غمجن زړه د مدینې منورې پر طرف په داسې حال کې رهیسو چې ډېر ترخه خبرونه ورسره و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اویا نفرو هغه اصحاب کرامو چې په مسلمانانو کې د ډېر فضیلت خاوندان او د قران مجید حافظان و، د شهادت خبر ورسره دی چې دې واقع یو ور بیا د احد غمجن ورځ ور په یادول. په احد کې اویا نفر مسلمانان په مخامخ جنگ کې ووجل سو، مګر دلته اویا نفر په غدر او خیانت ووجل سو. اوس نو عمرو ابن امیه چې مدینه منورې ته رهیدي په لار کې یو قصه لري چې د هغه واقعې څخه ډېره لو مسأله جوړه سوه چې لږ وروسته به دغه قصه درته بیان کړم. خو اوس دلته د بیر معونه سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او یا نفر اصحاب کرام په غدر او خیانت سره شهیدان کړل سوه. بیل دې څخه چې دوی د جنگ تیاری او آمادګي ولري، یا دې خبر ورکړل سي دوی د ملاعب الاسنه په جوار کې و، په یو ناګهاني ډول سره لشکر پر وګرځېدي، په ظلم او خیانت په نجد او غطفان کې د بني عامر په قبیلو کې ووجل سو. دا خبر و ملاعب الاسنه هغه چې د بني عامر د قبیلو رئیس او سردار ورسېدي، هغه ډېر په قهر او غضب سو چې هغه کسان څنګه وجل کیږي چې ما جوار ور کړی وو، ما جوار ورکي او عامر ابن طفیل ووجل. نو په ډېر قهر د عامر ابن طفیل پر طرف ورهیسو. هلته چې ورغلی بیل پښتنې حمله پر وکړه، په نیزه پر اوجه ووهه. عامر ابن طفیل زخمی سو مګر مړ نسو. بیا قوم په مابین کې ورولوېدي او دوی یې سره خلاص کړ. خو عامر ابن مالک په دغه واقعات ډېر غمجن وو چې څنګه هغه خلق وجل کیږي چې د جوار ور کړی وي، او دغه غم څخه یو هفته وروسته مړ سو. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپل او یا نفر اصحاب کرامو د وجل کېدو خبر ورسېدی، او هغه هم په دغه ظالمانه او وحشیانه طریقه سره وجل سوی دي، ډېر غمجن او خپس. همیشه به جړل د اصحاب کرامو دون لو ډله او بیا د قران مجید حافظان ټول په یو ور په غدر او خیانت وجل کیږي. ډېر غمجنه واقعه ده. د احد د غزا ډېر لږ وخت تیر شوی دی، او یا نفر هلته شهیدان سو، او بیا لس نفر د بني لحیان د طرفه لږ ورځ د مخه ووجل سو، او اوس او یا نفر په نجد کې بیل جنگ په غدر او خیانت سره ووجل سو، او ټول هم د قران کریم حافظان و. دا ډېر لوی غم او دردونکې فاجعه و. نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه واقعو په پیښېدو چې ټول هم په څو ورځو کې پرله پسې پیښې شوې ډېر زیات غمجن و. غم او پریشانی تر داسې اندازې پر غالب شوه چې همیشه به و دغه قبیلو ته چې په غدر او خیانت سره د علیه الصلاة والسلام اصحاب وجلی و شراوی کولی. امام بخاری د انس رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر ورځې د سهار په لمانځه کې وهغه قبیلو ته شراوی کولی چې د علیه الصلاة والسلام اصحاب یې وجلی و، چې هغه د رعل او زکوان، لحیان او عصیه قبیلې وي. او ویل به چې د عصیه قبیله د الله او د هغه د رسول نافرمانی وکړه، څو چې الله عزوجل پر خپل نبی قرآن نازل کړي، او موږ هغه ووایه چې هغه د الله عزوجل دا قول وو: بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. یعنی زموږ قوم ته دا حال ورسوي چې موږ د خپل رب سره ملاقات وو، هغه زموږ څخه راضي وو او موږ د هغه څخه راضي یو. دا د هغه شهیدانو قول دی چې په ظلم او خیانت سره وجل شوی و.
او الله عز وجل د هغو دغه د رضایت پیغام ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغو وکورنۍ ته په قرآنی آیات سره ورساوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات په نزول سره هغه د سهار په لمانځه کې قنوت ویل یا شرا کول پریښول او په وروسته کې دغه آیات منسوخه شو، یعنی لفظ په قرآن مجید کې نشته. ورونو موږ مخکې وویل چې عمرو ابن امیه الضمری رضی الله تعالی عنه پس له هغه څخه چې د ټول ملګری د عامر ابن طفیل د طرفه په شهادت ورسېده او بیا دای بندي ونیول شو، نو عامر ابن طفیل دای د دې لپاره اله کوي چې د عامر د مور نظر عاداس. پس له هغه څخه چې د سره ور وخراوه دای د مدینه منورې پر طرف په غمجن زړه رهیدي. د مدینه منورې څخه چې راتلی او یا نفروه او اوس یوازې دی مدینه منورې ته ځي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه غمجنی واقعې په حال خبر کې. پس له هغه څخه چې ستړي سو په لار کې د یوې درختې تر سایې لاندې کښېناستل. وروسته یو دوه نفر نور هم راغله چې د بني کلاب د قبیلې څخه و. بني کلاب د بني عامر د قبیلو یو شاخ دی. هغه هم تر دغه سایې لاندې کښېناسته. عمرو ابن امیه رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځینې وکړه چې تاسو څوک یاست؟ هو ویل موږ د بني عامر څخه یو. عمرو هم ښه خوږ مجلس ورسره شروع کړ. اصل خبرو اترو هغه دوه نفر بده سوه. عمرو ابن امیه ور ولاړ سو، هغه یې ووژل. عمرو رضی الله تعالی عنه په دې خوشاله دی چې ما خو یو څه انتقام واخیستی. حال دا چې هغه نفرو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د جوار او امان عهد او وعده درلوده چې عمرو ابن امیه په دغه عهد نو خبر. نو اوس عمرو ابن امیه رضی الله تعالی عنه داسې دوه نفر وجلی دي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د امان عهد لري. عمرو رضی الله تعالی عنه مدینه منورې ته ورسېدی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د خپل او یا نفرو ملګرو په شهادت خبر کړي او هم یې دغه پلار کې د دوه نفرو د وجلو حال ورته ووایي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل تا داسې دوه نفر وجلی دي چې د هغو سره زه د صلح او امان عهد او وعده لرم او اوس زه مجبور یم چې د هغو دیت ورکوم. نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم د بني کلاب و قبیلې ته چې د بني عامر یو شاخ دی حال ولېږي چې عمرو ابن امیه په بېخبرۍ کې دغه دوه نفره ووژل، ځکه دی نو خبر چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په جوار کې دی. نو به زه دغه دوه نفرو دیت درکم. ورونو د مسلمانانو او کفارو دغه فرق دی. دا هغه بني عامر و چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم او یا نفر اصحاب سره ده چې د دوی د مشر او رئیس د طرف څخه د جوار او امان عهد هم درلودي، خو هغه په غدر او خیانت سره ووژل. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غدر جواب په غدر سره نه وایي. غدر او خیانت د مسلمانانو خوی او خصلت نه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوس د هغه دوه نفرو چې په سهو او خطا کې وژل شوي دي دیت ورکوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه دوه وژل شوو نفرو د دیت پر راټولولو شروع وکړ او عمرو ابن امیه رضی الله تعالی عنه ته د هغه د نه خبرتیا په سبب عفو وکړ. خو د دیت په جمع کولو کې هم یو واقعه پیښ شوه چې هغه واقعه د بني نظیر یا بني نظیر د يهودو د غزا سبب وګرځیده. ورونو موږ مخکې درته ویلي وای چې يهودو په خپلو زړو کې و اسلام او مسلمانانو ته سره ایښېده، مګر څرنګه چې دوی د جنگ او مقابله خلق نه و، بلکې د دوی کار د سیسه غدر او خیانت و. د مسلمانانو سره حسد او دشمنی کوله، خو دغه دشمنی د پاره قسم قسم چمونه او حیله استعمالوله. مسلمانانو ته تکلیف او آزار ورورسېږي، جنگ ونسی. سره د دې چې د يهود او مسلمانانو په مابین کې لکه د مخه چې درته بیان سو د صلح، همکاري، عهد او وعده وي، خودي دغه خپل خیانتو او د سیسو څخه لاس نه اخستي.
پس له هغه څخه چې د بني قینقاع يهود وشړل شو، کعب ابن الاشرف يهودي ووژل شو، نو نور يهود پر خپل ځانو وبېرېدل. هغه شدت او ښکارا دښمنۍ یې پرېښولې، یو څه آرام شو. مګر د احد تر جنگ وروسته بیا زړه په ننوتی او جرأت یې پیدا کړ. خپل دښمنۍ او خیانتونه یې په ښکارا سره کول. د مدینې منورې د منافقینو، د مکې مکرمې د مشرکانو سره په پټه ارتباطونه نیول، د هغو په ګټه او د مسلمانانو په ضرر یې کارونه کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی پر دغه اعمال او افعال صبر کاوه، ترڅو چې د رجیع د اوبو او د معونه د څا واقعې پیښې شوې. د دې واقعو په پیښېدو سره د يهودو نور هم جرأت او جسارت زیات شو، ترڅو داسې یو دسیسه جوړه کړه چې د هغې په واسطه سره یې غوښته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بین یوسف، چې د هغې دسیسې تفصیل داسې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي چې هغه د بني کلاب د قبیلې د دوو وژل شوو کسانو دیت جمع او ټول کړي. تاسو ته معلومه ده چې د یو نفر دیت 100 اوښه دی او د دوو نفرو دیت 200 اوښه کېږي، او د مسلمانانو حالت د خوارۍ او غریبۍ دی. څونه شی چې مسلمانانو په خپل مابین کې ټولولای سوای هغه ټول. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي چې يهود هم په دغه دیت کې کومک ورسره وي. دغه کار د هغه معاهده د مادو په سبب پر يهودو لازم وو چې دوی او مسلمانانو سره درلوده. کستاسي هغه معاهده په یاد وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د يهودو سره لیکلی و، په هغه کې یو ماده داسې و: يهود او مسلمانان په غم او شادي کې سره شریکان دي. نو اوس چې کوم مشکل مسلمانانو ته پیښ دی، په هغه کې يهود باید حساب ورسره واخلي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د څو نفرو اصحاب کرامو په ملګرتیا د بني النضير و يهودو ته ورغلی. د هغو د مشرانو سره ولیده چې په دغه دیات کې کومک را سره وکړي. هغو ویل چې ستاسو د عزت او کرامت په سبب د دغه دوه نفرو په دیات کې کومک در سره وکړو. خاصتا دغه بني عامر بیا بني نضير د يهودو حلفا هم و. نو د بني النضير يهودو ویل بني عامر زموږ حلفا هم دي، موږ باید خامخا په دې دیت کې ستا کومک وکړو. تک شنه موږ به دا کومک راټول کو او درته راوړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دوی د قلا و یو دیوالته د حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق او حضرت علی او نور اصحاب کرامو په ملګرتیا په دې انتظار کښینستی چې يهود دغه خپل وعده پر ځای کې او مالونه ورته راوړي. يهود لاړه هلته ګوښه سره یو ځای شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجلو مشوره سره کوي. ویل والله محمد صلی الله علیه وسلم بیا بل وخت پر دغه حال یوازې نسو پیدا کولای، صرف یو څو نفر اصحاب ور سره دي، نه اسلحه ور سره سته، نه د ساتنې لپاره ملګری. دغه د علیه الصلاة والسلام د وجلو د لپاره ډېر ښه موقع ده. سبحان الله. تاسو د يهودو غدر او خیانت ته وګورئ. په عوض د دې چې د کومک د ټولولو په باره کې فکر وکړي، دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجلو په باره کې فکر کوي. نو ویل څوک دغه د میچنې پل اخلي او بام تخیږي، د هغه ځای څخه یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سر ور اله کوي. په دوی کې هغه بدبخته چې عمرو ابن جحاش ابن کعب نومېدی، هغه ویل زه دا کار کوم. سلام ابن مشکم يهودي وویل دا کار مکوي، په والله هغه د غستاسه په قصد او اراده خبريږي او دا کار د هغه وعده ماتېدلی چې زموږ او د په مابین کې ده. خو چا د سلام ابن مشکم پر خبره غوږ وننیوي او د خپل نقشې د عملي کولو اراده وکړه. نو عمرو ابن جحاش يهودي د میچنې پل واخستی او بام ته وختي، غواړي چې دغه پل د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سر وروغورځوي. مګر ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله جل جلاله د طرفه جبريل علیه السلام راغلی او د يهودو په دغه چم او خیانت خبر کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیره آرامي د خپل ځای څخه ولاړ شو او په سړه سینه رهي شو. وچاته څه هم ونه ویل.
صحابه کرام ناس دي او دا فکر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ضرورت لپاره ولاړ شو، ځکه دوی ته څه ونه ویل. نو دوی ناس دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتګ انتظار کوي. د يهودو هم دا خیال دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ضرورت لپاره ولاړ شو او بیرته راځي، ځکه اصحاب یې پریښول. نو خود اصحاب کرام او يهود ټوله د رسول الله د راتګ په انتظار دي، مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ پر مدینه منوره رهیسو. څنګه چې رسول الله وزندې اصحاب کرام هم پسې رهیسو. پلار کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ورورسېده او ویل یا رسول الله ترى رهیسوي او موږ پتا نو خبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی د يهودو په قصد او اراده خبر کړ. کوم وخت چې مدینه منوره ته ورسېده رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه د بنی نظیر و يهودو ته ورولېږي چې ودوی ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مدینه منوره څخه ووځي، دلته به نه اوسېږي او تاسو ته لس ورځې مهلت درکړې دي. کمی تر لس ورځې وروسته تاسو څخه هر یو په مدینه منوره کې ولیدي د هغه سر ورپرې کوم. يهودو هم بیل باریدو بل چاره نه درلود، نو یې خپل بار او بنه سره تړل چې د مدینه منوره څخه ووځي. په دغه وخت کې عبد الله ابن ابي ابن سلول نفر ورولېږل چې تاسو اوس څه کوئ؟ ثابت ودرېږئ، خپل وطن ولې پرېږدئ؟ زما سره 2000 نفر را سره دي. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکې کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعلیم الاسلام رادیو ستاسو د ذهنونو روښانه کوونکی. تشرب من وحي الرحمن 9.9 FM کندهار. يمنحها شهدا وحقا